جنګېده خو جنګېدی موږ یې ملاتړ کوو دفاع هم کوو د زموږ اوس نه تا کولی شي ولس پرېکړې نه کولی لا اوسپنې سر کوي نور د زړه نه سوځي په دې دم ځای نه سوځي اشرف غني باز که چوکۍ دې پرېږده د خدای لاس ومنه پرېږده یو لویه جرګه راوغواړه طالبه ته هم نور پرېږده لویه جرګه راوغواړه که یې ته قبول کړې موږ دې په سر تورو سترګو قبلوو له هغه شلاق سره له هغه دورو سره دغو شیانو سره دې قبلوو مګر نور جنګ مه کوه دغه ماشوم ته وګور د دې ماشوم لاسو ته وګورئ دا ماشوم څوک دی او مردم شریف ولسی غزني ای بچه از غزنی است ای بچه غزنی است که جنگ نور د کلو نه راووځئ نور د شاعرو ته راسئ صلح او د صلح سره ملګري شئ صلح غواړي طالبانو په دولت مې دا غږ ده داسې نه راځي چې تاسې توپکونه واخلئ یو له بله سره جنګ وکړئ او تاسو باید داسې وکړئ چې نور جنګ بس کړئ په ټولو ولایتو کې رایون پیل کړئ یو له بله سره ونه وژنئ او وروڼه سره ختم نه کړئ زموږ مو پرېږدئ چې موږ خپل درسونه ووایو او شاګردان وړکي ورورونه شاګردان ټول درسونه ووایي په دښمنۍ اوښتي دي دا ته څه کېږي تر څو پورې به دغه څه پټ سر کې لیدی یې تر څو پورې به د جنګېدو بچیانو هیله کړې وي سر دې د دې دوو بچیانو ته چې نن لیدلې راځم دې ته چې موږ په څه خاطر باندې دا کار وکړو په ټولو ولایتو کې مشرتابو د سولې د ولسي حرکت مشرتابو جناب خیبر صاحب د په هدایت باندې د ولسي حرکت غړي او دغه د ولایتو دستې هغو دا تصمیم ونیو چې نور دغه جنګ خو تر بله ورځې پورې دا یوه بهانه وه چې موږ جنګ په افغانستان کې په دې خاطر باندې شروع کړی دی چې اشغال دی د اشغال مسله به سبا او بل ورځ ختمیږي او بیا ختمه شوه په قطر کې فیصله وشوه د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ باندې فیصله چې وشوه چې موږ به ذاتي خشونت کموو نور به ذاتي جنګ کمیږي او صلح به وکړي عاد دا چې راورسېدو خشونت کم نه سو خشونت زیات سو نو د دې زیاتوالي په خاطر باندې موږ راجګ سو چې ولې خشونت د چا سره کم سو د امریکایانو سره چې په میدان ښار کې امریکایانو دوه ټانګه را روان وو او طالبانو یې امنیت ساتلی وو محترمه دروند ولسه محترمه دروند ولسه تر څو پورې ولایتو داسې ده نه په خوب ویده یې راپورته شه تر اوسه په افغانستان باندې اشغال و